د نن په افغانستان کې په 100 افغانۍ 1 جی بي یا تر دغه لږ څه ډېر انټرنیټ اخیستلی شي، خو د همدې 100 افغانۍ معادل په ګاونډي هیواد پاکستان کې 10 جی بي یا تر دغه هم ډېر انټرنیټ اخیستلی شي. نو اوس پوښتنه پیدا کېږي چې ولې د افغانستان انټرنیټ دومره ګران دی؟ آیا دلیل دا ده چې افغانستان سمندر ته مستقیم لار نه لري؟ که همدا دلیل وي نو د ازبکستان، قرقیزستان او د نیپال په څېر هیوادونه هم سمندر ته مستقیمه لار نه لري، خو د هغوی انټرنیټ د افغانستان په پرتله څو چنده ارزان دی او همدارنګه سرعت او کیفیت هم د افغانستان په پرتله څو چنده لوړ دی. نو راځئ چې نن دا موضوع د احساساتو او شعارونو پر ځای په منطقي ډول په دلایلو سره وڅېړو چې ولې په افغانستان کې انټرنیټ دومره ګران دی. آیا دلیل دا کېدلی شي چې افغانستان سمندر ته مستقیمه لار نه لري؟ او که دلایل دا دي چې افغانستان غرنۍ سخته سیمه، همدارنګه شبکو لګښتونه او کم نفوس لري. نو راځئ چې وګورو په دغه برخه کې ولس ملامت دی که شبکې. نو ویډیو کې راسره تر پایه پورې پاتې شئ، له ډېرو پټو رازونو به مو خبر کړم. افغانستان په وچه کې پروت هېواد دی او سمندر ته مستقیمه لار نه لري. له همدې امله نړیوال انټرنیټ د لاسرسي لپاره باید د پاکستان، ایران او منځنۍ اسیا هېوادونو شبکو سره وصل شي تر څو نړیوالو سمندري کیبلونو ته لار پیدا کړي. خو دغه کار سره په افغانستان باندې ځانګړي میاشتني لګښتونه راځي. افغان ټیلیکم په خپله ویبپاڼه لیکلي دي د جی اس ام شرکتونو لپاره د 10 گیگا بایټ پر سیکنډ عمده ظرفیت میاشتنی قیمت شاوخوا 3,09,000 ډالره ښودلی دی چې نږدې 20 میلیونه افغانۍ کېږي. که فرض کړو چې دا ظرفیت په میاشت کې په اوسط ډول 80 سلنه مصرف شي نو یوازې د نړیوال بینډویډ اټکلي خام لګښت د هر 1 جی بي انټرنیټ لپاره په 10 افغانۍ تمامېږي. خو که دا استعمال تر دغه هم ډېر شي لګښت نور هم راکمېدلی شي. خو دا یوازې اټکلي حساب دی. لوی مخابراتي شرکتونه ممکن ځانګړي قراردادونه محلي کیچ او مستقیم پیرنګ ولري چې له امله یې حقیقي قیمتونه تر دغه هم ډېره ټیټېدلی شي. نو پایله دا شو چې یوازې سمندر ته مستقیم لاسرسی د اوسني څو چنده ګرانبیه انټرنیټ لپاره بشپړ او قوي دلیل نشي جوړېدلی. له همدې امله په اوسنیو وختونو کې د افغانستان خلکو د شبکو پر وړاندې د بیې د لوړوالي له امله پراخه کمپاین پیل کړی دی او باید ووایم چې دا کمپاین هم ناحقه نه دی او خلک حق لري چې د خپل حق غوښتنه وکړي. په اوسنیو وختونو کې چې خلکو کوم کمپاین روان کړی دی یوازینی دلیل دا نه دی چې په افغانستان کې انټرنیټ ګران دی، بلکې دلیل دا دی چې د افغانستان سره انټرنیټ سرعت ډېر ټیټ دی، کیفیت هم ټیټ دی. همدارنګه په افغانستان کې چې کوم پیکیجونه ورکول کېږي شفاف نه دي، پیکیج ژر خلاصېږي. همدارنګه دوی وایي چې اوسني پیکیجونه هم راټیټ شوي دي. مثال په ډول مخکې موږ ته په دغه بیه باندې 20 جی بي انټرنیټ راکول کېده، خو اوس موږ ته 19.5 جی بي تر دغه هم ټیټ کم انټرنیټ راکول کېږي. نو له همدې امله ښکاري چې د افغانستان اوسني پیکیجونه کم شوي، انټرنیټ قیمت چې دی هغه لوړ شوی دی. اوس راځو تر ټولو مهمې برخې ته. راځئ چې د افغانستان انټرنیټ د ګاونډي هیواد پاکستان یا ځینو هغو هیوادونو سره پرتله کړو چې د افغانستان په څېر په وچه کې پراته دي. که دا محاسبه د 20 جی بي انټرنیټ له مخې وکړو، که ته نن په افغانستان کې 20 جی بي انټرنیټ اخلې تقریبي قیمتونه 1000 افغانۍ تر دغه هم لوړ دي چې په دغه حساب د 1 جی بي انټرنیټ قیمت شاوخوا 500 افغانۍ راځي چې دا ډېر لوړ قیمت دی. خو که ته په ځینو هغه هیوادونو کې انټرنیټ اخلي چې د افغانستان په څېر په وچه کې پراته دي، عمومي قیمتونه تقریبا د 20 جی بي انټرنیټ لپاره 200 یا 300 افغانۍ راځي، د افغانیو معادل راځي چې په دغه حساب د 1 جی بي انټرنیټ قیمت شاوخوا 10 یا 15 افغانۍ کېږي. نو معلومه شو چې د افغانستان انټرنیټ د دغو هیوادونو په پرتله 4 یا 15 چنده لوړ دی چې دا یو کوچنی تفاوت نه دی، بلکې افغانستان اوسنیو شرایطو په کتو باندې دا ډېر یو لوړ تفاوت دی. نو راځئ چې اوس پر هغه دلایلو باندې خبرې وکړو چې له امله د افغانستان انټرنیټ قیمته بلل کېږي. وبګورو چې کوم دلایل یې سم او کوم یې ناسم دي. لومړی دلیل د بازار اندازه او کمزوری رقابت. دا یوازینی هغه دلیل دی چې له امله یې مشتري مجبور دی تر څو په ګرانه بیه انټرنیټ واخلي. د افغانستان خلک په دې اند شبکې ښایي په خپلو کې یو تړون ولري چې له امله یې هیڅ یو شبکه نشي کولی انټرنیټ په ارزانه بیه ورکړي. همدارنګه په بازار کې دوی بل قوي سیال هم نه لري چې له امله یې شبکې تر تاثیر لاندې راشي او انټرنیټ ارزانه کړي. نو په داسې حالت کې مشتري ته هیڅ فرصت په لاس نه ورځي تر څو د ګرانبیه شبکې له انټرنیټ څخه ناراضه شي او د بل شبکې ارزانبیه انټرنیټ واخلي. یعنی په بازار کې مشتري لپاره بل قوي بدیل نشته. نو داسې حالت نه شرکت ډېره ښه استفاده کولی شي. شرکت ویني چې بله شبکه تر ما ارزانه انټرنیټ نه ورکوي. همدارنګه شبکې په بازار کې قوي سیال نه لري چې دنه ارزانه انټرنیټ ورکوي. نو شبکې هیڅ فشار نه محسوسوي تر څو د انټرنیټ قیمتونه ارزانه کړي. نو دا یو هغه دلیل دی چې له امله انټرنیټ په افغانستان کې خورا ګران کیدلی شي. نو د دې مخنیوي لپاره یوازینی لار دغه ده چې یا خو دولت باید جدي مداخله وکړي، انټرنیټ قیمتونه راټیټ کړي، یا بازار ته بل قوي سیال داخل شي چې د اوسنۍ انټرنیټ په مقابل کې ښه خدمات همدارنګه ارزانه انټرنیټ ورکړي. دوهم دلیل نړیوال بینډویډ.
د افغانستان د انټرنیټ د ګرانېدو دوهم دلیل نړیوال بینډویډ دی. بینډویډ د معلوماتو هغه ظرفیت ده چې افغانستان له نړیوالو شبکو سره یا نړیوال انټرنیټ سره وصل کوي. مخابراتي شبکې انټرنیټ د عادي پیکیج په ډول نه اخلي. دوی مثلا انټرنیټ د 10 گیگا بایت پر ثانیه یا 100 گیگا بایت پر ثانیه یو ورته ټاکلي ظرفیت په بڼه اخلي. که په ساده ډول درته وایم افغانستان سمندر ته مستقیمه لار نه لري، نو باید د نړیوال فایبر او ترانزیت لپاره د منځګړو هیوادونو شبکو ته پیسې ورکړي، چې په دغه اړه مو د ویډیو په پیل کې یو څه خبرې وکړې. خو دا هم باید ووایم چې د لارې د نړیوال لار لګښت د قیمت یوه برخه ده، نه هم د انټرنیټ بشپړ قیمت. دریم دلیل برجونه، فایبر او تجهیزات. دریم لوی دلیل د افغانستان قرآنی مخابراتي زیربنا ده. شبکو د افغانستان په زیاترو سیمو کې ځمکني برجونه لګول دي. نو شبکې وایي چې دغه برجونه کرایه غواړي، انتنونه غواړي، راوټرونه او تجهیزات غواړي، او د فایبر او مایکروویو ارتباط غواړي. همدارنګه تخنیکي کارکوونکي غواړي چې باید دغه مصارف هم را یاد ونه ویستل شي. څلورم دلیل افغانستان یو غرنی هیواد ده چې زیاتره سیمې د غرونو په وسیله جلا شوي دي او یو بل سره نښلول مشکل دي. نو شبکې وایي چې په دغه سیمو کې د انټرنیټي برجونو لګول باندې ډیر مصرف راځي او همدارنګه هلته فعاله کارونکي هم کم وي. له همدې امله دومره انټرنیټ مصرف هم نشي پوره کولی چې زموږ میاشتني لګښتونه پوره کړي. یا که زه تاسو ته دا مثال درکړم، مثلا یو برج میاشتنی لګښت 1 لک افغانۍ دی. که دغه سیمه کې دا صرف 500 فعاله کارونکي ولري، نو که شبکه مجبوره ده چې دا لګښت په دغه خلکو باندې تقسیم کړي او وویشي، نو چې په هر کس باندې 1 لک وویشي، خو ډیر په هر کس باندې ډیر مصرف راځي. خو که دغه ځای کې نفوس ډیر وي، په زرګونو خلک وي، 1 لک افغانۍ په دوی باندې شبکه تقسیم کړي، نو د دوی د هر کس په سر باندې لګښت هم راکمیږي. نو ویل کېږي چې که نورو هیوادونو کې انټرنیټ ارزان دی، یو دلیل ده هم ده چې هغه هیوادونو کې نفوس ډیر دی، همدارنګه د یو شبکې یا برج لاندې په زرګونو خلک فعالیت کوي او شبکه دوی ته ښه خدمات ورکوي او همدارنګه په دوی باندې څومره لګښت راځي هغه شبکې ته اسانه پوره کېدلی شي. پنځم دلیل برېښنا، ډیزل او امنیت. پنځم دلیل برېښنا ده. افغانستان په زیاترو سیمو کې ثابته برېښنا نه لري، له همدې امله برجونو ته برېښنا نه رسیږي. نو شرکت مجبور ده چې د شخصي برېښنا لپاره له جنراتورونو، بټریو او نورو بدیلو سیستمونو څخه کار واخلي. همدارنګه د شبکې د تګ راتګ، ترمیم، امنیت او تخنیکي ټیم مصرف هم ورباندې راځي. شپږم دلیل مالیات او دولتي فیسونه. شبکې وایي چې موږ نه دولت مالیات او فیسونه هم اخلي. دوی وایي چې موږ دولت ته 10 سلنه د مخابراتي محصول فیس ورکوو، خو دا هم باید له یاده ونه ویستل شي چې 10 سلنه فیس خو د مشتریانو نه ګرځول کېږي. که ته نن 100 افغانۍ کریډټ جمع کوي، په دې کې خو لومړی درنه 10% مستقیم د دولت بودیجې ته ځي. خلک مانی چې د ټول لګښتونه د خدمت پر قیمت باندې اغیزه لري، خو دومره هم نه چې لامل د انټرنیټ لوړوالي اصلي دلیل وګرځي او لامل انټرنیټ څو چنده ګران او قیمته شي. د دې پرته ځینې نور دلایل هم شته چې لامل انټرنیټ ګران بلل کېږي، لکه جغرافیایي مشکلات، همدارنګه د محلي چې CDN نه لرل او ورته نور دلایل او عوامل شته چې لامل انټرنیټ ګران تمامېږي. نو راځو اوس تر ټولو مهمه پوښتنه ته، آیا انټرنیټي شبکې غلې دي؟ دا هغه شهادت دی چې په اوسنۍ پراخه کمپاین کې خلک ورکوي، وایي شبکې غلې دي. او خلک دا شکایت هم کوي چې شبکې زیاتره وخت د خدماتو بکسې په خپل سر فعالوي. همدارنګه دوی وایي چې زیاتره خلکو ته دا ډول پیغامونه یا میسجونه ورلېږي چې هغه عملی مشتري په ناپوهۍ سره دغه بکسه فعالوي. لکه تاسو ته په سکرین باندې دغه پیغامونه ښکاري، نو دغسې پیغامونه سره وس شبکو لخوا لیږل کېږي خلکو ته، او زموږ نالوستې او بېتعلیمه ولس ښایي چې دغو میسجونو په مفهوم باندې ژر پوه نه شي او په یو کوچنی تڼۍ پکې کېدلو سره هم دغه بسته فعاله کړي او بیا د دوی نه ورځني یا اونیز میاشتني خپل ځانګړي فیسونه پیسې ګرځول کېږي. نو د دې حالت لپاره زیاتره خلک دا شکایت کوي چې انټرنیټي شبکې زموږ د نالوستو بېتعلیمه خلکو له مجبورۍ نه باید ګټه وانخلي چې دوی د یو بستې په بهالو یا خدمتو په حلولو په جال کې راګیر کړي او بالاخره شخص مجبور شي چې انټرنیټ یا دغه بکسه چې دا په ورخطایي سره فعاله کړي. نو دا چې آیا رښتیا شبکې غلې دي، په دې اړه زه خپله کره ثبوت نشم درته وړاندې کولی، خو دا هم نشم ویلی چې د خلکو شکایتونه د بې ځایه وي، ممکن همدغسې وي. نو که د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو وګورو، یو کس په ډېر سختۍ سره پیسې پیدا کوي، بیا په دغه پیسو باندې په ګران بیه انټرنیټ واخلي، دا چې سرعت یې بیا هم ټیټ وي، کیفیت یې ټیټ وي او پیکیج هم ژر خلاص شي، طبیعي ده چې انسان په دغه باندې سخت خفه کېږي او مجبوره ده چې د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. نو زما په نظر زموږ د ولس تر ټولو قوي او عادلانه غوښتنه دا ده چې انټرنیټ لوړ کیفیت کمزوری، همدارنګه
قیمتونه هم شفاف نه دي. نو باید انټرنیټ سرعت ښه شي، کیفیت لوړ شي او همدارنګه قیمتونه هم شفاف شي ترڅو خلک له دغه اوسني مشکلاتو څخه راووځي، همدارنګه یو ښه باکیفیته انټرنیټ ولري. ځکه چې انټرنیټ په اوسنیو وختونو کې د زده کړو آنلاین اړیکو نړۍ سره وصلېدو، همدارنګه د آنلاین عاید او آنلاین کاروبارونو لپاره تر ټولو یو غوره فرصت دی. افغانستان کې هم خپله بیکاري زیاته ده. که چېرته ځینې ځوانان یا ځینې خلک په انټرنیټ کې په کاروبارونو باندې مصروفه شي، د دوی لپاره یو ښه فرصت جوړېدلی شي، خو که انټرنیټ یې خنډ وګرځي دغه فرصت هم دوی له لاسه ورکولی شي. نو ویډیو تر دغه ځایه پورې وه. اوس تاسو ور دی موږ ته حتما په کمنټونو کې ووایاست چې د اوسنۍ ویډیو شرایطو او دلایل د افغانستان انټرنیټ په اړه تاسو څه نظر لرئ. همدارنګه تاسو د میاشتې څومره انټرنیټ فعالوئ او دغه انټرنیټ ژر خلاصیږي یا نه خلاصیږي، او د اوسنۍ ویډیو له شرایطو سره څومره موافق یاست، آیا همداسې ده او که نه ده. حتما موږ سره خپل نظر په کمنټونو کې شریک کړئ.